بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، زه د پښتو چینل د پښتو علم سره او د خوږو متلو سره د ستاسو خدمت کې حاضر یم. السلام علیکم. د ویډیو شروع نه به زه یو دا خبره وکړم چې کله تاسو د نیک اولاد دپاره دعا غواړئ نو د حضرت زکریا علیه السلام دا دعا ضرور ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ای زما ربه، ما ته د خپل بارګاه نه یو پاک اولاد عطا کړي. بېشک ته دعا اورېدو والی. صدق الله العظیم. ناظرین، تاسو دعا واورېده. اوس یو متل طرف ته راځو. وی اصیل په اشارت او کم اصل په لوړ. نو اصل څه ته وی؟ اصل وی اصل ته خاندانی انسان ته، دیندار انسان ته، اخلاقی انسان ته، پرهیزګار انسان ته. نورم داسې د اصل باره کې ډېرې خبرې دي. نو زه د دې نه بعد د کم اصل تاسو ته یو څو پوینټونه بیانوم. د کم اصل معنی دا نه اصل، خاندانی نه وي، بدعمله وي، بې اخلاقه وي، بې دینه وي. او د اصل نشانی تاسو وګورئ. دی به اخلاقي وي، دی به د هر چا عزت کوي، فضول به نه ګډېږي، نصیحت منونکی به وي او په یو خبره به پوهېږي. دا د اصیل نښې دي. نو موږ له دې الله تعالی اصیل اولاد راکړي. او د کم اصل دا نښې وي: بې اخلاقه وي، بد زبانه وي، په یو خبره نه پوهېږي، په ډانګ به یې پوهې، د مشرانو مخکې به ګډېږي، ګډې وډې به وي، ځان به نیغ نیغ کوي، د مشر به ورسره هېڅ قدر نه وي، او خپلو همزولو ته به غلطې طریقې ښیي او په ګناه به فخر کوي. دا د کم اصل سړي نښې دي. د اصیل دا نښه وي: اصیل به کله هم تا ته خراب حرکتونه نه ښیي، نه به ستا وړاندې خرابې خبرې کوي، او په خپلو همزولو کې اکثر نیکې خبرې کوي او د بدو نه منې کولو خبرې کوي، او نه خپله غلط حرکتونه کوي. نو دوستي هم ورسره مزه کوي او خپلولي هم ورسره مزه کوي. نو مزدورکارو خلکو ته وګوره چې اصیل سره مزدوري کوي، خوشحاله میتي، 1 روپۍ دوهم زیاتی ورکي. او چې کم اصل سره مزدوري کوي نو ډېر ته تنګي، نو په مزدورۍ کې هم ورسره چیړ کوي. نو مزدور سړی بیا د هغه بد وی ښه نه وی. نو همیشه ښه حرکتونه پکار دي او اصل ځان نه جوړول غواړي. د کم اصل د هر حرکت نه ځان وساتئ. نو الله دې زمونږ پښتانه د کم اصل د حرکتونو نه وساتي. نو د کم اصلو خلکو نه یاري ښه وي او نه ورسره خپلولي ښه وي. نو ځکه وایي چې اصیل په اشارت، کم اصل په لوړه. نو اصیل له صرف اشاره پیدا کړي او کم اصل له لوړ پیدا کړي. د دې نه هم تاسو اندازه لګولی شئ. نو ناظرین، زه یو بل متل ته راځم. وی اولاد هم غم او نه اولاد هم غم. نو چې د چا بدعمل اولاد وي نو برابر غم دی. د دې نه غټ غم به بل سي. که وګورئ نو بدعمل اولاد تاله ګلونه نه راوړي، تاله کور ته غمونه راوړي. د دې اولاد نه څه میلاویږي؟ غم میلاویږي. نو الله دې موږ د دې نه وساتي. نو د بدعمله سړي چې مور او پلار زاړه شي نو بیا ورته دونه سپک ګوري چې وایي ته په څه پوهېږي، او کور کې ته ټوله مشري والي. نو هغه عجز داسې ناست لکه دا کور کې چې نوکري. نو د بدعمل اولاد نه د دې نه غټ غم شته. نو د چا چې اولاد نه وي نو هغه افسوس کوي چې کاش زما اولاد وی. نو چې د الله نه اولاد غواړئ نو نیک اولاد غواړئ. بل طرف ته که تاسو وګورئ نو الله تعالی چاله دومره نیک اولاد ورکړي چې په هغې د هغه مور او پلار هم خوشحاله، په هغې باندې د هغه رشته داران هم خوشحاله، په هغه باندې ټول خاندان خوشحاله، او بلکې ټول کلی پې خوشحاله. نو که زیات تر تاسو وګورئ اولاد د څه نه خرابېږي؟ اولاد سره چې ډېره زیاته مینه کې او په دغه مینه په وجه باندې هغه ته ته د هر یو شي اجازت ورکې، نو د دې نه بیا وروسته غم جوړېږي. ټیک ته چې اولاد سره مینه بالکل ضروري ده. د بچو حقوق هم شته. د بچو دا حقوق دي چې لاول به هغه ته دین ښیي او پس د هغې نه به هغه له د رزق او د کپړو بندوبست کوي. داسې نه چې نن سبا دور کې موبایل راغلی چې فرست ټایم ته هغه ته موبایل لاس کې ورکړي. نه په موبایل کې دین نشته،
نو دا ستا په بچی باندې ډېر غټ خراب اثر غورځوي. په موبایل کې ورته جدا یو داسې ویډیوګانې واچوه چې هغې سره په هغه اثر وشي او هغه دین طرف ته روان شي. علما صاحبان شته، دینداره خلک شته، د هغې ویډیوګانې ورته وښیه چې ماشوم خو مثال داسې دی چې یو نری لښتې دی چې کم طرف ته یې کږې نو کږېږي. نو ماشوم له مینه ورکئ، خو دومره مه ورکوئ چې هغه ستا دپاره بیا غم جوړ شي. اکثر چې څوک د چا بدعمله زامن ویني نو بیا هغه د الله نه شکریا ادا کوي چې الله ماله دې نه دي راکړي. نو دا بې اولاده بیا خوشحالي، خو اولاد ښه شی دی. دا د تر قیامته پورې د ده صدقه جاریه ده. چا څومره نیک عمل کوي یا بیا د هغه اولاد نیک عمل کوي، په هغې کې د ده حصه ده. نو زامن نعمت دی او لوڼه رحمت دی، خو تربیت ضروري دی. تربیت د دین په طریقه ضروري دی. داسې نه چې ته کلو پرېږدې چې تاله یې درکړل او اوس ته کوي خپل کار، نو هغه به تاله داسې غمونه راوړي چې بیا به ته په د اولاد باندې پیمانه یې. دا دنیا به هم درته تنګه کي او هغه دنیا خو دې تنګه تنګه ده. ډېر خلک بچو له حرام شی نه راوړي چې یاره زه به په دې بچي سړي کم، بچي به پې وپالم. د خدای بنیادمه الله تعالی وی والله خیر الرازقین، الله وی زه بهترین رزق ورکولو والی یم. نن که وګورې الحمدلله هر غریب سړی ښه خوري، د هر طرف نه نو الله تعالی هغه ته رزق رسوي. او الله تعالی دې موږ ټولو پښتنو او ټولو مسلمانانو له نیک اولاد ورکړي. نو زه امید لرم انشاءالله دا وړه غوندې ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. بیا به ملاقات کوو انشاءالله که ژوند او خیر و. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.